د درود شریف نا آشنا فضیلتونه. دوستانو په دې کې شک نشته چې درود شریف یو جلا مستقل افضل ترین عبادت دی او داسې عبادت دی چې دا په ذکر کې داخل دی. دی جلا عبادت خو د درود شریف وینا په ذکر کې داخل دی. د ذکر کولو څومره فضیلتونه دي، یو څوک چې درود شریف وایي هغه د هغه اذکارو فضیلتونه هم ګټي. دا بیا بیله مسله ده چې دی بیا خپل ځان ته هم جلا او مستقل عبادت دی، افضل ترین عبادت. دې ته انسان حیران پاتې شي چې ذکر الله پاک ډیر غوښتي هم دی او اسانه هم جوړ کړی دی. دومره اسانه چې نه پکې شرط د غسل دی، نه پکې شرط پاکي ده، نه پکې شرط اودس کول دی، نه مخامخ قبلې ته درېدل. پکې د دنیا په شرطو کې یو شرط هم نشته، بلکې دست به کار و دل بیار. خپل کار کوه خو خدای یادوه. که ته پروت یې، که ولاړ یې، که روان یې، که کاروبار کوې، که یو چټک وایې، هر شي چې ته کوې ته دا ذکر یعنی او یا درود شریف درته ویلی شي. د درود شریف دومره فضیلتونه دي چې علماو پې بسته کتابونه تصنیف کړي دي. د یو کتاب ویل یقیني ډېر وخت غواړي. زه په لنډه توګه یو څو ټکو ته ستاسو پام راوړم. اولنی ټکی دا دی، دا په یاد کې وساتئ چې د ټولو نه افضل ترینه درود هغه درود ابراهیمي دی. درود ابراهیمي کم درود دی؟ دا هماغه درود دی چې موږ تاسو په لمانځه کې وایي. له دې نه چې نور څومره فضیلتونه د نورو درودو راغلي دي هغه تر دغه افضل نه دي. نو معنا دا سوه چې نور کم درودونه جلا جلا صیغو او الفاظو باندې راغلي دي چې د هغو کم فضیلت دی، که دغه درود انسان وایي هغه فضیلت په طریقه اولاد ته ګټلی شي. بلکې د هر درود هم دغه حکم دی. ښه بابا راځه څه فضیلتونه د درود دي. د دې درود شریف د وینا یو فضیلت دا دی چې په رزق و روزي کې به د الله برکت راځي. د یو انسان چې په رزق او روزي او ژوند او زندګۍ کې برکت وي، د هغه په لسو یعنې په روزانه کې هم وسایي، په روزانه کې هم خوشحالي چارو، د روزاني ژوند هم شکرګزاري، هم تعهدګزاري، هم ژوند تر بادشاهۍ هم بالایي. دا په تجربه باندې هم ثابته ده. د یو چا چې په بادشاهۍ کې برکت هم نه، تاسو وګورئ بیا هغه کله په زندان راغلی دی، بیا هغه کله نور مشکلات ورته پېښ شوي دي، په هغه بادشاهۍ پر تخت باندې زړه د وینو ډک، د شي په خوند مه پوهېږه په رقم پریشاني او مریضي باندې تاخته. بس الله دې زموږ حفاظت وکړي که نه، د عافیت د عزت ژوند دې الله پاک موږ ته په دنیا کې را نصیب کړي چې برکت جلا مسله ده او د بې برکتۍ جلا مسله ده. نو یو د درود شریف فضیلت دا دی چې په ژوند او زندګي او په مال او په روزي کې به دې برکت وي. دوهم همدا فضیلت دی د رزق او د روزۍ د فضیلت سره سره چې د ډیر درود شریف د وینا سره سره به د انسان د الله د حبیب د الله د رسول د دواړو جهان د سردار زیارت نصیب کیږي. یو سړی چې ډیر درود شریف وای د هغه درود شریف د وینا یو فضیلت دا دی چې د چا زیارت به دې نصیب کیږي. هغه دا ارزو او تمنا انسان په زړه کې ولري خو بیا بیله مسله ده. رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو به ماته چې څومره په ما درود ډیر وایست دغونه به ماته راژوندی کیږي، حتی په قیامت کې به هم هغه دغونه و ماته ازروی مکان او مجلس، ازروی تعلق دغونه راژوندي. او دارنګه بعضې روایاتو کې یو درود شریف ذکر دی لکه جزا الله تعالی عنا محمدا صلی الله علیه و آله وسلم ما هو اهله. یو وارې د دې درود شریف وینا 80,000 فرشتې، په بل روایت کې 80 فرشتې تر 1000 ورځو پورې په ډیر تکلیف او په مشقت او په ډیر مثال داسې باندې چې شي پر ډیرې هغه فضیلت د دې درود ولیکي تر 1000 ورځو پورې. په بل حدیث کې راځي چې څوک دغه درود وایي د 1000 ورځو پورې د 80,000 فرشتې ستا لپاره د مغفرت او د خدای په دربار کې د رحمت دعا کوي. اوس نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې در دې درود ابراهیمي در ټولو افضله دی چې د دې درود دا فضیلت نو د درود ابراهیمي دا به در څه ټیم پرته استغفار د الله په دربار کې غوښتل کېږي. عزیزانو دا خبرې چې دي دا زموږ وروستی در سترګو نهامې دي، ګټه یې موږ ته نه معلومېږي. په خدای قسم درته اخلم که ګټه انسان په سترګو وویني
د انسانان به بس بل کار به نه وي، دا د دنیا کار د ضرورت دی او د ضرورت به بیا وګڼي. اصلي مقصدي ټکی د انسانانو دا هم دی، او چې کله مو ورباندې پوه سي باره به بیا به انسان ورته حیران پاته سي چې اوه هڅې کیسه هغه 5 منټه نه پر ګپه ضایع کوي. 5 منټه ګه سره چې په ډالر ورکوي دی تا سره تا ته ګوري لا ګران ورونو. دغه رنګه یو سړی چې درود وایي، یو درود دی 3 واره چې انسان وایي په ورځ کې 3 واره په شپه کې. اللهم صل على محمد على محمد في اول كلامنا في اوسط كلامنا في اخر كلامنا. د دې فضیلت پته د علماو څخه اورېدلی. دوستانو د انسان دغه شانتي شمار کیږي د الله په دربار کې لکه تا چې ټوله شپه ورځ پر درود شریف تېره کړې، لکه ټوله شپه او ورځ دې په درود شریف وینا تېره کړې. ښه بابانو که ته یو 15 واره درود ابراهیمي ووایي بیا به دغه کم فضیلت که نه سر خو په خلاص کړي. او دغه رنګه یو درود شریف دی انسان چې وایي شفاعت رسول الله مبارک ورته نصیب کیږي او ورته واجب ګرځي. په بل حدیث شریف کې همدغه درود یاد سوی دی، د هغه فضیلت دا بیان سوی دی په هغه حدیث شریف کې چې د دې سړي د حسن خاتمې زیری په دې حدیث کې پکښې کې دی. یعنې څه معنا؟ نبی کریم علیه الصلاة والسلام د کافر شفاعت کوي یا نو چې درود شریف انسان ډېر ډېر وایي خاتمه به دې په چش کېږي. قسم په خدای در ټولو دا هم زیاته مهمه خبره ده. درود شریف هماغه عبادت دی چې هغه دغه دی قبلیږي، ډایرکټ قبلیږي، چې قبول شو تا ته به پیدا هم رسیږي. همدا وجه ده چې درود شریف انسان د ګناهو څخه صفا کوي، خدای ته دې ژوندی کوي، د خدای د رحمت مستحق دی ګرځي، توبې توفیق تا ته ملاویږي. همدا هغه ټکی دی چې درود شریف په صلحاو نه په قرآو نیکي او خیرون ورسره شته. هر درود چې انسان وایي یوه نوې دروازه د خیر په انسان خلاصیږي که نه. نو دا درود هغه درود په دې صیغو باندې په حدیثو کې رانقل دی. د ته کتلی سئ دا دومره مشهوره درود دی چې زما په فکر یو عالم دی دی نه په عربو په عجمو په هر قسمه زبان والاو کې چې تاسو ته پوښتنه وکړي چې هغه کم درود دی چې د هغو فضیلت په حدیثو کې دا رانقل دی چې هغه انسان وایي د شفاعت رسول الله مبارک ورته واجب ګرځي. او رسول الله مبارک د مشرک شفاعت نه کوي، خدای دې موږ ته وساتي د شرک او د کفر څخه. د کافر شفاعت نه کوي، د چا شفاعت نه کوي، سر خلاص کوي نه. هغه درود دا دی اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. او بل درود د اذان څخه وروسته هغه درود دی د اذان سره دعا چې انسان وایي، د اذان دعا او درود چې انسان وایي. ته په خپله سوچ وکړئ چې د دې درود دا پیدا ده. نو ما مخکې درته ویل چې افضل ترینه درود کم درود ابراهیمي، نو د هغه به کم پیدا وي. خدای دې موږ ته پیدا را نصیب کړي. همدارنګه د دې درود شریف دا هم فضیلت رانقل دی چې الله پاک د درود شریف ویونکي ته دا ثواب په ډېره لویه پیمانه باندې ورکوي. عاجزانو دا خو په حدیثو کې ذکر دی چې سړی یو درود وایي 10 واره پې تا الله رحمت کوي، 10 واره خدای در باندې رحمت کوي. نو چې 100 واره یې ووایه او د جمعې په شپه او په ورځ کې دغه یو درود نه بلکې هره یوه نیکي یو په سله ده. نو چې 10 واره ته درود ووایې تا څو نیکۍ وګټله؟ پخپله ته سوچ وکړه. او دارنګه یو سړی چې ډېر درود وایي تر هغه وخته پورې به مرګ نه ورته نصیب کېږي تر څو چې دی خپل ځای په جنت کې ونه ویني. الله دې موږ ته همدغه شانتي نصیب کړي. خدای دې مې د جهنم حفاظت وکړي چې د جهنمه بچاو سي. فقط فاز فوزا عظیما. قسم په الله دا ډېره غټه کامیابي ده. هلته 2 ځای دي په هغې دنیا چې مړ شي 2 دانې حالته درته ګوري، یا جهنم یا جنت. الله اکبر. او همدارنګه د دې درود شریف د وینا دا هم فضیلت دی چې دا د صدقې په ځای باندې درېږي. که تا سره وس نه و، مسکین دی ولیدی، غریب دی ولیدی، یو ځای دی دی ولیدی چې هلته ته پیسې وشندې، د خدای د رضا لپاره جومات و مسجد جوړیږي، مدرسه ده، د یتیمانو کور دی، کونډ و مسکین دی، ستا په قریبانو کې یو څوک مریض دی، بس درود ووایه. الله به دغه ستا دا کوم چې ستا په زړه کې هغه نیکي ده، ستا په زړه کې هغه صدقه ده، د هغه صدقې په مقام کې دا ودروي. بعضې درودونه دي
د بعضې حدیثو څخه دا معلومیږي چې دا درود د جمعې په ورځ ویل د 80 کالو نفلي عبادت الله پاک انسان ته ورکوي لکه دغه اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسلیما چې 80 وارې ووایه د مازدیګر د لمانځه وروسته یا د په ټوله جمعې په ورځ کې د 80 کالو عبادت ثواب او د 80 کالو صغیره ګناهونه یا دغه شانتې د 80 پروردګار به دې درجې ډېر درته لوړې کړي. نو چې د دې درود دا فضیلت دی ته درود ابراهیمي و هر درود راواخله دغه هم دغه فضیلت دی او دا هم د درود شریف پیدا ده که چیرته تا درود وایي الله به ستا اولاد کې قوت او عزت پیدا کوي الله به ستا اولاد ته هم عزت ورکوي. سر م په خلاص وکنه او دارنګه دا هم د درود شریف د وینا فضیلت دی چې کومه پریشانی کې انسان مبتلا وي درود شریف وایه د پور وي د بند وي د قرض وي دنیا کې کوم لږ پریشانی دي قسم به خدای سړی سترګې خلاصې کړي چې وبه وینې انسان دی لږ د عقل سترګې خلاص کړي دنیا پر کم رقم پریشانی کې ډوبه ده درود شریف وایه الله به دې د پریشانیو څخه تا ژغوري الله به دې حفاظت کوي. دا د درود شریف دا دغه پیدا ده دا یا پیدا ده چې د ایمان حفاظت کې پکښې کې دی ای د ایمان حفاظت بې ایمانه به ته در دنیا نه تیریږي مخکې د شفاعت په خبره کې دا خبره مخته یې وکړه لکه نه د ایمان حفاظت په درود شریف کې پکښې کې دی نو چې ستا د درود شریف قبلیږي نو ته څه سوچ کوې فکر وکړې چې د ډېر درود ویلو په وجه به ته بې ایمانه در دنیا تیریږي الله ته خپل حبیب ډېر ګران دی ستا چې د الله د حبیب سره مینه محبت ته سوچ وکړه او دارنګه هر قسمه درد چې ته درود شریف وایې انشاءالله دغه په وجه باندې به دې الله د دغه درد او مریضۍ څخه خلاصوي دا یې بله پیدا ده د قرض او د پور د ادا کولو په نیت ته درود شریف ویلی سې دا یې بله پیدا ده نو چې یو عام درود راغلی د دې دا پیدا ده چې پور به دې الله ادا کړي نو ته راته ووایه چې د درود ابراهیمي به کله دغه بلکې علما د دغه درود چې د قرض او د پور په بدله کې ویل کېږي هغه صیغه یې دا ده اللهم صل علی محمد دومره لنډ خو د دې درې پیدې را نقل کړي دي چې دا یو وارې قرضمن یې دا به دې الله خلاص کړي د آینده لپاره به دومره وس خدای درکوي ته به نه قرضداره کېږي دوی دومه دریم د دغه سړي به د قیامت په ورځ باندې حساب و کتاب اساني ګرانو عزت مندرون الله تعالی دې موږ تاسو ته د درود شریف وینا نصیب کړي د درود شریف وینا هغه څه ده چې د مغفرت ذریعه هم ده بزرګان وفات شوي دي وروسته چا پوښتنه ځینې کړې چې الله پاک څه درسره وکړه بخښ په څه وجه باندې د درود شریف د وینا په وجه نو چې عبادت اسانه وي او دومره فضیلتونه کې پکښې کېږي ته خپله سوچ وکړه چې څه خانه دې خرابه سوې ده او شیطان دې څه رقم لاره وهلې ده چې هېڅ دې په خوله نه راځي په خبرو نه ستړي کېږي په ټوکو نه ستړي کېږي په غیبت نه ستړي کېږي پر دغه ځای دی ولې ملا ماته ده یو درود دی د 10,000 واره ویلو سره برابر دی اللهم صل علی محمد افضل صلواتک چې دا د 10,000 واره سره برابر نه درود ابراهیمي خو د 60,000 سره برابر دی ولی دا د ټولو علماو په مابینځ کې مسلمه خبره ده چې هغه درود د ټولو نه بهتره دی ولی دوم دلیل هغه درود ابراهیم نبی کریم علیه السلام صحابو ته ورښوولی دی ولی هغه درود په لمانځه کې موږ ته یې وایي که در هغه غوره وي نو په لمانځه کې به م هغه ویلی نو په لمانځه کې چې څونه بهتر یې هغونه ثواب هم زیاتېږي دغه وجه سر م په خلاص وکنه او بعضې حدیثو کې بعضې درودونه ذکر دي چې یو انسان دا درود وایي د قیامت په ورځ باندې الله پاک به داسې راپورته کړي چې لمر به د 14 د سپوږمۍ په شان ځلیږي پړه کېږي نو د درود ابراهیمي او د نورو درودو به کوم فضیلت درود شریف وینا پکار ده که هر درود بس د درودان د ټولو درودو یو ثواب دی که نه او دارنګه د اذان وروسته چې انسان دغه د اذان دعا وایي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة درود شریف وایي او بیا هر دعا وکړي دعا یې قبلیږي داسې قبلیږي لکه د یو انسان چې اسم اعظم ویلی سر خو م په خلاص چې هر څنګه مشکل درته وي دا مخکې م دا خبره تېره شوه د دې مشکل څخه د خلاصۍ سبب هم د درود شریف وینا ده د الله رسول ته رب العزت ته د قرب ذریعه هم درود شریف دی
او دا د درود شریف مثال علما وی دی لکه د جنت میوه. نو افسوس به پر دې ځای باندې چې په یو انسان باندې شپه او ورځ تېره سي، بیا خاص کر د جمعې شپه ورځ او هغه درودونه وایي که نه. یو درود شریف دی هغه دا اللهم صل علی محمد ملء السماوات وملء الارض وملء العرش العظیم. وایي د دې دومره ثواب دی لکه څومره چې د الله لوی مخلوق عرش عظیم دی. په ټولو مخلوقاتو کې د الله لوی مخلوق هغه عرش عظیم دی. مځکه و اسمان ته ګورو که نه، نو چې د دې درود دا ثواب دی، نو تا هغه درود ته بیا وګوره، درود ابراهیمي ته. بس الله دې موږ تاسو ذکر کوونکي او درود ویونکي جوړ کړي. دا میسج دغه بیان چې مې درته وکړی نو ډېر د نفع او د فایدې بیان دی. ستاسو هم د عیسی او نصیب کې پکښې کې په یو شرط که تاسو در سره شیر کړئ، ویلیږئ خپلو ملګرو ته او در سره نوټ یې کوي، در سره محفوظ یې کوي. او هغه ملګري چې په کمپیوټر پوهېږي، په ټلیفون پوهېږي، هغو نه مې دا هیله ده چې زموږ د دې بیان اواز کمزوری، اواز یې ور لوړ کړي او سم یې زبردست جوړ کړي، خواري په وکاږي. موږ نه یو فارغه انسان یا مصروف هم په خپله کله کله داسې دی څو ټیم کېږي، ستونی مې خوږي، تبې د انسان کېږي، بس چې ته بس دا کتاب راخیستل راته په والله ګران. نو الله تعالی دې د موږ ته یې نم قبول کړي د ټولو نه. خدای دې موږ ته ټول په ثواب کې سره په شریک